اخیسته جنی وی والک پی مین شیخ دیر دا عبرت قصه ده یو جنی باندې یو والک مین شو بیا راغی پلار ته وی زه سره واده کوم پلار ورته وی دا جنی ما ته وښیه نو بیا به خبره وکړو جنی هغه پلار یې دیر یا پې مین شوی دی نه زوی ته وي ته دې د واده لایق نه یې زه به ورسره واده وکړم د دواړو پې جګړه شوې ده دواړو یو بل سره اوازونه وچل شي بیا تلې کیس تاڼې ته رسېدلی تاڼهدار ویلي چې دا جنۍ ما ته وښایئ تاسو پلار او زوی چې به جګړه کوي دا خو هم څه جنۍ یي که چې هغه تللی جنۍ لیدلې د هغه خوښه شوې ده یا دواړو ته ووایي دا تاسو کلي چې دا زما لایق ده زما سره کم سے کم حکومتي وظیفه ده ما سره حکومتي عهده ده هغوی په منځ کې خبره ورانه شوې ده وزیر له خبره رسېدلې وزیر ویلی دی چې لکه ای تاڼهداره ای قمقله ته د یو جنۍ دپاره دوی سره جګړې کې اخر دا څه بلا ده چې ته جګړو کې نښته کارونه دې پرېښودي هغوی وزیر صاحب ته یې ویې نه نه داسې بلا ده چې چې تلی چې لیدلي ده وایي یو هم دلته وینم دا جنۍ صاحب زما ده زه خو وزیر یم څوک یم وزیر بیا په دغه مسلو کې کته بره کېدو د باچا کار کمزوری شو باچا راوغوښتل که تا باندې څه چل شوی دی او دې جنۍ ته لیونۍ کړي دا خو به دې مړ کړي دا خو به دې تباه و برباد کړي دا جنۍ دا څه شی دی مونږ ته وښایه ته حاجي ته لیدلې ده وزیره چې د ویې نه بدېږي دا جنۍ زما ده نو بیا دې جنۍ فیصله کړې ده چې بس شهیده مقابله وکړئ مقابله وکړئ زه به منډه کړم او تاسو ما به شاته راځئ چې کوم یې راونیو هم دغه شو بس ټولو منډه کړې ځوان علیکم منډه وایي سپین ږیری پلار هم په منډه دی تاڼهدار هم په منډه دی وزیر هم په منډه دی باچا په لوی ځان باندې په منډه دی نو یو کنده راغله چې هغه دوی ته پته نه وه دوی دې کندې ته ور ولیدو او دوی جنۍ ته ټوپ ووهه نو بیا چې دوی ته کتلي دي دا ورته وایي چې د هېچا په لاس باندې نه راځم زه د هر چا سره دغه کار کوم زما صرف دغه کار دی چې دې کندې ته سړی را رسو دې کندې ته را رسېدو پورې مصروفه ساتم بس دا جنۍ څوک ده دا دنیا ده یو منډه ده په دې دنیا پسې ټولو مقابله ده او دغه کندې ته م رسوي بیا رانه واوړي بیا بل راګیر کړي